د جهنميان یو عجیبه حسرت او افسوس الله سبحانه وتعالى دې حالات له موږ لري ساتي. الله سوي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار جنتيان براخکارشي جهنميان ته بچغه وي په دې ټیم کې ودري جهنميان د زړونو چاو دي نه چې جنتيان پلانې پکې د پلانې جنتي دي پلانې خپل پلانې مرګري هغه پلانې عالم پلانې مجاهد هغه پلانې چې ماته به نصیحتونه کول قرآن او حدیث بیانول هغه په جنت کې جنتیان راخکارو شو الله جهنميان ته بچي وي आवाज وته کوي ادم وقولم الله ورکی دي جنتیانو له دم وقوله الله ذکر الله ولغړي نو هغه د خبرې نشي کوله خدا ول الله په دې ورکی چې جهنميان ته دوه قسم عذابونه ملوش حسي او معنوي چې دوه ته ملوش نو دوی راخکاري چې سبو یا الله أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مونږ ته هغه سم ملو شو کوم چې زموږ رب موږ سره لوزونه کړی فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا اتوسر چې سلو ذکر جهنم نه يرولو جهنم ته بځي هغه ملو شو کوم ملو نشو قالوا نعم هو نعم ملو شو بځه سو شو کوم چې الله وی اوس په جهنم کې پراته مخې ته خبره به نور نه کیږي فاذن مؤذن بينهم الله بمنس کې आवाज کوون کې आवाज وکي اللعنه الله على الظالمين چې الله لعنت دی بچا باندې په ظالمانو باندې غلي شنو خبره باندې کی په دغه ذکر دوی خبره منس کې پاتې شوې راځونه به څنګه حسرتونه څنګه ندامتونه به پرېزلونو کې دنه یو بل حسرت الله اکبر تړي راځي وديزي کې جهنميان بچغه وي جنتيان وته ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة او جنتيان جهنميان بچغه وي جنتيان وته الله وي سبوته وي أن أفيضوا علينا من الماء فمون باندې دغه وبره واړوي کور دي سینې دي چې موږ له وبه راکې شي وي وی په موږ وبره واړوي په جنت کې خو یخ چینی دي مزدار دا غینه په موږ وبره واړوي او مما رزقكم الله یک دا غینه لول لا تاسو له شریزق درکې هغه موږ لراک ځکه چې دوی هغه څنګه قرآن او حدیث نه د جهنميان او صفات او غضبونه وزیر جغزال موجوده دوی خو به دي چې وبس کی چې وس کی نو لاندې به کلمې او دا لره او دا هر څه به دي چې وبي کته او توبو په ځای بوله الله سبحانه وتعالى تدي جهنميان او غنونه او غوینه بوله ورکي نو د دې بزړه شوی چې موږ د جنت ته یې وبوس سم په دی وته سم تګی ناشتي چې موږ ته ملاوي فدو بده چې غوي आवाज وو کی هغه بوله جواب ورکړي دا جواب سره به دوی افسوس بسنګي هغه به تاسو اندازه ولګوي جواب به دا غوډي قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الله دا وبو او دا رزق حرام کړي بچا باندې کافرانو ته تاسو نشي ملاوي څومره ارمانونه بدوي کوي او څنګه افسوسونه وکړي او څنګه ندامت به دې په ځل کې چرمان منګم نیک عمل کړي نن به منګه د دوی سره ناسوي درشي کم غټ افسوس چې بدوي کوي او د دې مجرمانو ظالمانو د جهنميانو زونه به دغه دلته چوي هغه دی حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ابو سعید خدری دا حدیث دی امام مسلم راوړی دی وی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي جهنميان جهنم ته لاړ شي فیصله وشي والله وی وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر کله چې فیصله وشي دلته فیصله وشو جنتیان چیرته لاړو جنت ته لاړو الله دې به موږ می حساب کی او جهنميان جهنم ته لاړو الله دې موږ لري ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم یجاء بالموت يوم القيامه دا مرګ براوستي شي كانه كبش املح د ګډ په شکل کې الله سبحانه وتعالى راوي د دې جنت او د جهنم په منځ کې به مرګ ودرول شي فيقال بيبدول شي يا اهل الجنه اي جنتيان هل تعرفون هذا تجد فيجني فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم ويغيث يقول هذا مبيجي
سيشيري هذا الموت له مرق ذيك. ويقال يا أهل النار جهنميان وزكي جهنميان هل تعرفون هذا أو نعم هذا الموت له مرق ذيك. قال فيؤمر به فيذبح. يبقى الله سبحانه وتعالى أمرك إذا مرق بالالش مرق بالالكي مرق بختم شي کله چې مرګ ختم شي بیا به ویلی شي او د دې خبرې د لاسه به د جنتیانو چې کومه خوشحالي د هغې تصور موږ نشو کولی او د جهنمیانو چې به د زړونه څنګه چوي او کوم افسوس چې به هغوی کوي او کوم ندامت چې به کوي او کوم حسرتونه چې به کوي په دې د الله سبحانه وتعالی بندګۍ پسې د هغې تصور موږ نشو کولی. بیا به ورته وویلی شي یا اهل الجنه ای جنتیانو خلود فلا موت همیشه دپاره به تاسو یې مرګ موږ حلال کو ختم شو. خلود فلا موت څومره به خوشحاله جنتیان مرګ ختم شو. یا اهل النار او جهنمیانو خلود فلا موت همیشه دپاره به یې مرګ نشته. هغو ته هم داسې وویلی شي جهنمیانو ته چې تاسو دپاره مرګ نشته همیشه دپاره. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم برسول صلى الله عليه وسلم دا آيات تلاوتكو وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. ويرو داخل دا حسرت ورزينا كنجي وفيسلوشي وهم في غفلة ودي بغفلتك دا آخرتنا دنيا بسوتك براتي وهم لا يؤمنون دي إيمان نرولي دا خبر رشتانا قاي أسي دي تسوچو كي تاس اندازه ولګوي چې جهنميانو په مخ کې مرګ حلال کړي شي او د جنتیانو په مخ کې مرګ حلال کړي شي. د جنتیانو خوشحالي وسنګي جهنميانو خفګان وسنګي. یو بل حسرت او افسوس ته دوی د ابو هريره دغه حدیث ته وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نو ورېدلی لا يدخل احد النار یو سړی د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی یو جهنمي د هغه وخت پورې جهنم ته نشي تللی حتى أري مقعده من الجنة لو أحسن الله بوته بجنت کې زیو خو ودادي زیو کنه عمل دي کړي چې دا ټینګ بده حسرت کوي کنه وکي ها ته بل ندامت کوي بیا به افسوس کوي هاي ارمان چې ما نیک عمل کړو نو زه خو زما تیار د قران لاړ زشتي بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی ولا يدخل الجنه احد اي سړی د جنت دا وخت پورې نشي تللی الا اري مقعده من النار لو اساء کچرته د بد عملونه کړي وي نو د جهنم غزه وته خو شي دې کې ستاسو او خو ته نیک عمل کړي نو بچ شوی دی ليزداد شکر رسول سمو چې دې الله شکر به ډیر وباسي چې الله دې ورنه زبچ کړم دا په دې ټیم کې ول جهنميان عجيب افسوسونه کوي او جبار مانونه او حسرتونه به کوي.